السلام علیکم. څنګه کولی شو چې قرائت، نعت او ترنم د سټوډیو په څیر ښکلي ریکارډ کړو؟ تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن کې مو خپل غږ په ښکلي انداز ریکارډ کړئ. زه د معلومات لپاره سوره فاتحه همداسې ساده ریکارډوم او بیا یې دغه اپلیکیشن کې دوم ځل لپاره ریکارډوم. تاسې ښکاره فرق محسوسولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دغه اپلیکیشن په ویډمیټ کې موجود دی، پلی سټور کې نه پیدا کیږي. راځو ویډمیټ ته چې په څه نامه موږ او تاسې دا پیدا کړو. ویډمیټ خلاصوم، پورتنۍ سرچ برخه کې لیکم VOLOCO دا وکې کوم، د اپس برخه وکې کوم. دا لومړۍ برخه کې ولکو آټو وکال ټون سټوډیو دا پیدا کړم، مخکې نه دا ډاونلوډ کړی. راځم د استعمال طریقه باندې لږ کار کوو. دا که تاسو ته ښکاري دا زه اوکې کوم. کله مو چې اوکې کړ دغه صفحه لرې کوو، دغه ایکس اوکې کوو. دغه ښکته برخه دا د مثبت علامه چې تاسو ته به ښکاري دا اوکې کوم. دلته ریکارډ ویډیو او ریکارډ اډیو، ویډیو هم کولی شو، اډیو هم کولی شو. زه دغه ریکارډ اډیو اوکې کوم، اکسپټوم. دلته ماته دا مسیج راکړه، یعنې زه نشم کولی چې دوه غږونه ثبت کړم ځکه ما سکرین ریکارډر چالانه کړی دی. نو دلته کله مو چې دا اوکې بوتو لاندې اوکې آی ویل دا به اوکې کوو. دلته یو سره علامه د ریکارډ دپاره موږ تاسې سره کړي، هغه مو چې اوکې کړه، کله مو چې ریکارډ تکمیله شو بېرته دا ریکارډ درو. دلته د نیکسټ لپاره یو آیکن ورکړی، دا به اوکې کوو. دې نه بعد کله پورته برخه کې سیب لیکلی، سیب اوکې کوو. نو زموږ غږ ثبتېږي او یو ښکلې انګازه ورکوي.